الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو زه د بیټک ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې زمونږ د اواز عوامو ته رسول یو ذریعه جوړ شو او موږ له دا موقع راکړه. ډېره مننه د بیټک ټي وي د ټول ټیم. د هغې نه بعد زه زما نوم صاغر علي دی، د زیدې کلي سره زما تعلق دی او زیده کلي کې بیا په وارډ 1 کې زه اوسم. ما خو تقریبا خپل ژوند تقریبا 27 سال 19 کاله ما د ځان لپاره او د خپلو ماشومانو لپاره تیر کو. مزدوري مې وکړه، په دې کې ما په پاکستان ایر فورس کې دا ټول ټایم تیر کو. په دې کې ما د بهر ملک تم د تلو موقع ایر فورس راکړه. ډېر شکرګزار یم زه د پاکستان ایر فورس چې ما په دې 4 کاله سعودي کې هم تیر کړل. هغې نه بعد چې زه کله زما ریټایرمنټ وشو نو ما دا الله پاک سره وعده کړې وه چې بس نور ژوند به زه د خپل کلي د عوام دپاره تېروم. نو هغه د چا نه پټ نه دی، زما منډې تړې. زه که کله هم په کلي کې څه مسله چا سره راپېښه شوې ده نو خلکو ته ښکاره ده، زه راوتی یم میدان ته او بغیر د څه لالچه د کلي د خلکو د اواز جوړ شوی یم. او انشاءالله را روان وخت کې هم زما دغه پروګرام دی چې زه سوشل ورک په لاره کې به انشاءالله زه دا باقي خپل ژوند کوم. که زما د زیدې کلي خلک ویني، که یقین وکړي چې په زیده کلي کې زما کومه پراپرټي ده، په زیده کلي کې زما صرف 14 مرلې یو پلاټ دی او هغه پلاټ ما د لوبو دپاره وقف کړی دی. که ما الله پاک موقع راکړي، ډېره موقع راکړي، نو انشاءالله ډېر به څه کوم او د خپل وس مطابق به زه انشاءالله دې کلي ته زه وایم چې زما دا کشر کول د غلطو ګرځېدو نه، د غلطې ناستې پاستې نه بچ شي. نو ما د خپل وس مطابق چې زه څه کولی شو زما په بس کې څه دي نو هغه ما کړي دي. انشاءالله الله پاک دې ډېر وس راکړي او که دې خلکو ماله موقع راکړه نو انشاءالله دې کلي له به نور هم زه ډېر څه کوم انشاءالله. کمپټیشن دور دی او په دې کې صرف د نوم ناظمي یا د نوم چرمني یا هغه چې کوم زموږ ټیپیکل نظام و هغه دې وخت کې ناکام دی. اوس موږ له راویښېدل پکار دي، زموږ خلکو له پکار دي چې داسې خلک را مخکې کړي چې د خلکو اواز جوړ شي او هغه اواز زموږ مخکې د ورسو او موږ د خپل عوام لپاره څه وکړو. نو انشاءالله زما پلانز زه یو بوکلیټ هم چاپ کوم، انشاءالله یو پامپلیټ به وي، هغه به خلکو ته زه خپل پلان پروګرامز ورکم. انشاءالله زما بنیادي پروګرامونه چې کوم دي نو په هغې کې زه د خپل واډ زیده 1 زه وایم چې زموږ د واډ کم زیده 1 دی هغه زه په حقیقي معنو کې نمبر 1 جوړ کم. هغه به د ټولو واډونو په نسبت زه کوشش کوم چې یو صفا سوتره واډ وي. د هغې د صفایۍ لومبنی اقدام به زه د صفایۍ کوم، ځکه چې زمونږ کله چونکې میونسپل کمیټي ده د غټو غټو لارو نه یا د روډ نه یا د بازار نه خو کچره هم اوچتېږي په روزانه بنیاد باندې، د هغې یو ترتیب یو طریقې کار شته. مسله کوم ځای ده؟ مسله زمونږ هغه خلکو ته ده چې کوم په تنګو کوڅو کې پاتې کېږي، د مین روډ نه د مین پوینټونو نه لرې دي. نو زما لومبنی انشاءالله اقدام به وي چې زه د کم خلک زمونږ د مین پوینټونو نه لرې دي چې د هغوی د کورونو کومه کچره، د هغوی کمې نالۍ دي، د هغې صفایي. زه وایم چې هر سړی سهار د کوره راوځي چې کم از کم هغه دا محسوسوي چې واقعي زه په یو زیده سیټي کې یم، زه په یو میونسپل کمیټۍ کې زما کور دی او هغه یو چېرته کار لځي، که څوک سبق لځي، که څوک چې په یو ښه مایند سره ځي چې یاره واقعي زمونږ په دې علاقه کې حکومت شته، زمونږ په دې علاقه کې تنظیم شته. نو انشاءالله زما پروګرامونه ډېر دي، خو دا خو هغه بیسک ما تاسو ته وویل. نور هم انشاءالله زه به وخت وخت سره خپل پمپلیټ به زما چاپ کېږي، هغې کې به تاسو وګورئ زما ټول پروګرامونه انشاءالله او خلک به انشاءالله ډېر مطمئن وي، ډېر خوشحاله به وي انشاءالله ما سره. دا یو میسج دی چې به حیثیت رور زه ستاسو یو رور یم. تاسو زه بغیر د هوټونو نه هم کتلی یم، بغیر د هوټونو بغیر د عهدې نه هم زه تاسو ازماو کړی یم او زه انشاءالله تاسو لیدلی دي چې زه چېرته تاسو نه وروسته په څه کې نه یم پاتې شوی. نو زه تاسو ته خواست کوم، زه میندو خویندو ته خواست کوم، زه خپلو وروڼو بایګانو ته خواست کوم، خپلو مشرانو ته خواست کوم چې تاسو د هغه زموږ چې کوم هغه زوړ نظام دی د هغې نه راوځئ، د هغه خلکو نه چې تاسو مخکې کتلي دي هغه تاسو پرېږدئ، تاسو په ما باندې یقین وکئ او تاسو ما باندې اعتماد وکئ او ما له یو موقع راکئ د مخکې تلو دپاره. دا به زه نه ځم، دا چیرمین به زه نه یم، دا به زما د واډ هر کارکون، زما د واډ هر ینګ مین، هر یوت، هر ځوان به چیرمیني، تاسو سره به پوره اختیاري او دا موقع تاسو ماله راکړه. نو زه به انشاءالله داسې نه کوم چې زه به په خپله خوښه کارونه کوم، دا زه تاسو ته باور در کوم چې زه به په خپله خوښه باندې یو کار نه کوم. زه به د هر ټبر
دوکاندار نه به زه یو نماینده اخلم د هغې به زه یو کمیټي جوړوم ما سره چې څومره فنډ راځي زه به د هغه فنډ د استعمالولو دپاره د هغه کمیټۍ نه تپوس کوم چې وایي جي تاسو کښېنئ تاسو مشران یې تاسو ماله مشوره راکوئ چې زه دا فنډ زه به چې څومره زموږ په واټ کې کارونه دي هغه کارونه له به زه یو ترتیب ورکوم کیټګرایز کوم به چې دا ټوله کمیټي ما ته کوم کیټګرایزیشن راکړی چې په کیټګري 1 باندې کم کار دی زه به لومړي فرصت کې هغه کار کوم ورپسې به بل کوم انشاءالله هر کار به ستاسو په مشوره وي باقي خبره د فنډ پاتې شوه د فنډ نه رایستو ماله د هر چا نه ښه چل راځي زموږ فنډ زموږ د واډ 1 فنډ هېڅوک نشي خوړی انشاءالله ماله ښې طریقې راځي زه به د خلکو د کومې نه د فنډ او باسم او تاسو باندې دې واډ ته به درله راوړم چې ستاسو څه مسلې دي انشاءالله موږ به خپلې مسلې پر خپل واډ کې حل کوو زه به انشاءالله زه به د قانون په حوالې سره تاسو ته دا ووایم چې زه دا نه وایم چې موږ به د قانون تھریټ کوو یا به موږ قانون چیلنج کوو خو زه به چرې ناجایزه چا کره چاپې ته پولیس پرې نه ځم زما واډ کې به ناجایزه چا کره چاپه نه ویږي چا دکاندار به څوک نه تنګوي څوک د فوډ والا په بانه باندې راځي څوک خو چې یو ګاډی زیلي ته رادن نه شي څوک کوئی فوډ دی څوک کوئی څه چا دا پته نه لګي چې دا څوک رادن نه شي خو بس کش شي دکانونه به بندېږي نو انشاءالله زه تاسو له باور در کوم چې په دې علاقه کې به یو ښکلی نظام جوړو یو خو ستاسو په تعاون باندې به کېږي تاسو به ماله ووټ هم راکوئ او بیا چې کله زه تاسو له کال در کوم ما سره به راوځئ نو چې تاسو زما مټې جوړې شئ نو زه به انشاءالله ستاسو مټې او یقین وساتئ چې تاسو به ډېر زیات په خپله فیصله باندې خوشحاله یې ډېره مننه